خور ته پوس کړی دی چې کله بانګ ویلی شي نو موږ په سر باندې لوپټه او صادر رواچو، دا کار صحیح ده او که بدعت دی؟ ډېر ناشنا سوال کړی او ښکلی سوال کړی. الجواب، او جواب به دې نه زیات ناشنا وي. جواب یې دا دی چې دا کار د دې په شریعت کې هېڅ اصل نشته او چې څوک یې د دیندارۍ د لاسه کوي بدعت کوي. په یو ځای کې هم دا نه دي ثابت قرآن او حدیث کې، نه د صحابه کرامو نه د هغوی د بیبیانو نه، چې کله بانګ ویلی کېږي نو د ښځې سر به صحیح ابه پټي نه. یعنی د دې ډېر خاص اهتمام کوي زموږ د زنانه. اکثر یې صادر مادر نه نو د ماشوم کپړه یا څه شی راولي هغه په سر واچوي، بانګ وی شروع نو د دې څه اصل نشته چې کله بانګ ویلی کېږي او ښځه به په سر باندې لوپټه چې لازم به سر پټ ساتي، دې باندې هېڅ دلیل نشته او نه څوک خویش. بلکې دې نه ته بله فایده وښیم د دې سره تړلی شوي چې زنانه کله قرآن وی او د قرآن تلاوت کوي نو په دې ټیم کې په دې نه دي لازم چې دا به سر پټوي، په دې باندې څه دلیل نشته چې دا به د قرآن تلاوت کوي نو کلک صادر او لوپټه به یې اچولي. دا بس خبرې به تاسو ناشنا اورئ نو داسې نه تاسو وایئ چې موږ اول پیر واورېدې او دا خو نوي نه دي، خو تا سره د دې علم نه و نو هغه نوي درته زړې ښکاري او زړې درته نوي ښکاري. اوس زموږ زنانه په سر باندې لوپټه راواچوي چې کله بانګ وایي. د صحابه کرامو دور کې د رسول صلی بیبیانو د صحابه کرامو بیبیانو دا کار نه دی کړی. اوس کوم یو نوی دی دا سر پټول نوی شو او نه پټول څه دی زوړ دی د رسول صلی د زمانې. نو په دې دواړو خبرو باندې څه دلیل نشته، والله اعلم.